نن بیا هم پر ژ درس لرو. اول راځو د کلمو جوړولو ته. لیکو ژمی، ژ ده، میم او ی دا په ژمي کې راځي. ژ لیکل کیږي، میم او ی څنګ ته ورسره ګډ لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ ژمی. که ژ وي، میم وي، نون وي. ژ لیکل کیږي، میم او نون ګډ ورسره څنګ کې لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ ژمن. ګوره ژ میم و څنګ ته یې و ژمی و، خو ژ میم دلته دی څنګ کې نون دی. څه ترې جوړ سو؟ ژمن. ژمن چې متعهد ته وایي. که ژ وي، میم وي، نون وي او ه وي. بیا هم ژ لیکل کیږي ځان ته څنګ کې، میم بیا نون او ه ګډ لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ ژمنه. ژمنه وعدې ته وایي. ژ ده، ر ده او ب ده. څه ترې جوړیږي؟ ژرب. درس هم په ژمي لرو چې تازه پیل شوی. ژمی، یخ، موسم دی. ژمی په کابل کې واوره وریږي. ژمی، ژ میم یې ژمی. ژمی یخ، یخې یخ. موسم، میم واو سین میم، موسم دی. ژمی په کابل کې، کابل کاپ الف ب لام، کابل کې واوره وریږي. ژمی، ژمی یخ موسم دی. ژمی په کابل کې واوره وریږي. دا به څو ځلې در سره زده کوئ، لیکئ او بیا به یې له ځان سره تمرینوئ. راځو د درس وروستۍ برخې ته. ر ده، ژ ده، ی ده، دال دی او لام دی. ر ژ څنګ په څنګ لیکل کیږي، ی دال ګډ ورسره څنګ کې او لام هم ورپسې راځي. څه ترې جوړیږي؟ رژېدل. ر ده، ژ ده، ی ده، گ ده، ی ده. ر ژ څنګ په څنګ راځي، ی ګ څنګ کې لیکل کیږي ورسره ګډ او ی ورپسې راځي. څه ترې جوړیږي؟ رژېږي. ژ ده، الف ده، واو ده، لام ده او ی ده. ژ لیکل کیږي، الف څنګ کې ورسره راځي، واو هم ورسره لیکل کیږي، لام او ی ګډ لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ ژاولې. ګورئ، رژېدل دا شی لیکل کیږي، ر ژ ی دال لام. رژېدل. رژیږي دا شی راځي، ر ژ ی ګاپ ی. رژیږي. او ژاولې دا شی راځي، ژ الف واو لام ی. ژاولې. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او پښتو یوټیوب چینل در سره خوښ او زنګوله کړئ. الله مو مل شه.